د پښتون ژغورنې غورځنګ زمونږ تقریبا 4-5 کاله خو د پی ټی ایم کېږي چې مونږ دغه نارې وایو، احتجاجونه کوو، پرلتونه کوو، هیڅ داسې نتیجه مثبته نه ورکوي. داسې په پښتونخوا وطن کې څومره لوی لوی مشران مونږ لرو سیاسي، په پښتونخوا وبخښئ ملګرو ټلیفون راځي. په پښتونخوا وطن کې څومره لوی لوی سیاسي ګوندونه مونږ لرو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند لرو، عوامي نیشنل ګوند لرو، قامي وطن پارټي ده، مزدور کسان پارټي ده، بلا ډېرې پارټیانې دي. دا ټول پښتانه په یو نه یو شکل کې یو سیاسي ګوند لري. خدا زمونږ بدبختي ده او داسې ملایان چې دا اوس ما په شعر کې وویل چې ملایانو په برما په فلسطین ژاړي، خو د خپل کنډر برباد وزیرستان نه ویني. مونږ چې هر وخت په ملایانو نیوکه کړې ده، په مولانا فضل الرحمن یا په نورو ملایانو، خلک وایي تاسو د اسلام مخالف، تاسو د دین ظالمانو. مونږ د اسلام مخالفین نه یو، خو دا ملایان دغه خلک په افغانستان کې د شریعت یا د طالبانایزیشن غوښتنه ډېره په ویاړ او په ډاګه کوي. په اسرائیل په فلسطین کې چې ظلم کېږي دلته لاریونونه ورباندې کوي، یا نور چې داسې چېرته پیښې کېږي دوی منډې ترړې وایي او د هغې دپاره غږ پورته کوي. دا مونږ پښتانه چې په چا باندې دوی سیاست کوي، څوک د دوی په ګوند کې دي، څوک د دوی په امر شپه ورځ لبیک وایي، د هغو په مرګ ولې چوپه چوپتیا ده، ولې خاموشي ده؟ زه به د دې مولا نه ولې ګیله نه کوم؟ زه به دې مولا ته ولې د یو منافق په سترګه نه ګورم چې هغه په اسرائیل او په برما او په دغه کې ظلم ویني، او دلته چې زما وزیرستان په وینو کې لمبېږي، په هغو باندې د خاموش او د چوپتیا روژې نیولې دي. څومره جبر شوی دی. تاسو ویډیوګانې ولیدلې؟ یو 2 ساعته خو زما په فیسبوک پیج هم وچلېدلې، وروسته بیا راپورټ شوې. څومره جبر شوی دی، زنانې یا ماشومان، غوښې یو کس یې شماري وایي 1 2 3، دا ورته 3 نه دي 6 دي، بلکې د ځینو صرف د وجود غوښې ټوټې هغه دلته ایښل شوي. اوس د جبر خو انتها شوې ده، په دې غندنو هم نه کېږي. زه پښتنو مشرانو ته وایم، که محمود خان اچکزی دی، که ایمل ولی دی، که منظور پښتین دی، که هر څوک دی، تاسو څه کوئ؟ یعنی تاسو سره څه شی دي؟ بس صرف دا چې ظلم کوي خلاف یې یو، یا یې جو دهشتګردی غیز کې پیچھے ور دی. ماړه ګوره، نور مونږ خو نور بیخي تر پوزې راغلی یو. یو داسې لای عمل په ګډه ولې نه جوړوئ چې د دې ظلم په رښتیا مخه ونیسو؟ محمود خان اچکزی، ایمل ولی، منظور پښتین، شیرپا او مزدور کسان پارټي څومره ډېر یې چې د بلاول کیسه خو راشي، دا ټول سیاسي مشران بیا منډې پسې وایي او بلاول بنېږه وزیر اعظم، څوک په فضل الرحمن پسې منډې وایي چې فضل الرحمن بنېږه وزیر اعظم، څوک په مولانا مریم نواز پسې منډې وایي، څوک په عمران خان پسې منډې وایي. ځکه خو ما په دا 13 ویډیوګانو کې درته وویل چې که حکومت د عمران خان وي، که د شهباز شریف وي، که د هر چا وي، موږ پښتنو ته خیر نشته. په پښتنو دا اسټبلیشمنټ فوج او ایس آی یوه پالیسي مسلطه کړې ده. دا پښتانه به وژل کېږي. نه شهباز شریف دومره توان لري چې د دې پالیسۍ مخنیوی وکړي، نه عمران خان درلوده، نه بل لري. د دې پالیسۍ مخنیوی به دغه پښتانه او دا ټول لر او بر افغانان به ننګ غیرت راپورته کوو، د دې پالیسۍ مخنیوی به کوو. په دې کې څه نه کېږي. نور ولس ستړی دی، ولس یو عمل غواړي، بس نور په دې خبرو کار نه کېږي. یا صفا تاسې ووایه د پښتنو مشرانو، تاسې د پښتنو د مشرۍ دعوې کوئ، به یو لای عمل ولس غواړي. که لای عمل نشئ ورکولی، یو داسې لای عمل نشئ جوړولی، په خپل منځ کې د پی ټي آی یا بله ورځ دلته په پېښور کې جلسه وشوه، په لاکونو خلک وو، دا مونږ غیر سیاسي بولو یا غیر شعوري خلک یې بولو، ګلخانان یې بولو، څه یې بولو. نو تاسې خو کمپارست یئ، تاسې خو سیاسي یئ، تاسې خو شعور لرئ، نو تاسې ولې نه یو کېږئ؟ کوم تندر در باندې راغورځېدلی دی چې عمران خان یو کېدی شي، د اپوزیشن ټول ګوندونه د عمران خان مخالف یو کېدی شي؟ نو ستاسو د ولس قتل عام روان دی، ستاسې بل بچې در په در ګرځي، له یو کلي مهاجر شي بل کلي ته کډه یوسي، هلته نه دي خوندي، هلته هم د دې بامونو د جزونو ښکار دي. تاسې څه کوئ؟ خویندې مو تور سر شوې، کورونه مو ونړېدل، مدرسې جوماتونه مو ړنګ شول، تور سرې مو په در در خیرونه وغوښتل، ماشومان مو په خیراتونو غوښتلو مجبور شول. مقصد کوم هغه بېعزتي بدبختي چې د دنیا په تاریخ کې لا نشته چې په موږ تېره شوه. تاسو څه کوئ؟ تاسې کوم لای عمل جوړوئ؟ د عمران خان صرف حکومت ونړېږي، د فوج او د باجوا په خلاف ټرینډونه په میلیونونو روان وي او ټول خلک په یو ځای په یو ګوند سره راټول شي، د هغه شي مقابله کوي. تاسې 5 ګوندونه د پښتنو په نوم سیاست کوئ، په یوه بیانیه سیاست کوئ، په یوه سوچ سیاست کوئ، سره یو کېږئ. ولې نه؟ په کار ده چې نور ستاسو سیاسي مفادات په خپل ځای تاسو ته درجار، خو د دې پښتنو د وژنې په ضد خو سره یو شی کم از کم د دې مظلومه وزیرستانیان مونږ چاته هیله یوسو، د چا نه
تمه وکړو چېرته پناه یوسو څوک مو شته چې زموږ غږ واوري فقط د پښتنو مشرانو د سیاسي ګوندونو د تحریکونو مشرانو تاسې یې تاسې موږ ته یوه لاره را جوړه کوي تاسې دا ټول عمر زموږ په نوم سیاست کړی دی د پښتنو په نوم مو سیاست کړی دی که ستاسې سره لاره نه وي صفا ووایئ موږ په پنجاب ته تسلیم شو په پښو به ورته پرېوځو مینه به ورسره وکړو پنجاب زنده‌باد د دوی د پالیسۍ به موږ په خپله ښکار شو مولانا فضل الرحمن محمود خان چکزیه منظوره محسنه پلانیه که ستاسو سره د دې د کام دغه حل نه وي یو لاره نشئ ورته را جوړولی راغوښتلی ده دا نن خبرې زه هېڅ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پي ټي ایم دی دا زه یو مظلوم وزیرستانی یم د خپل زړه پر یاد در سره کوم هېڅ که څوک مې له پي ټي ایم پسې وباسي په دا خبر که هر څه زما سره دا بس نور نه کېږي نور زموږ نه برداشت نه کېږي بی څه کوئ جنګ کوئ راوځئ د دې شي چې ټول په یوه ورځ مړه شو بس دی نور خو سړه چې یو مړه کېږو داسې په کورونو باندې را باندې بمبارونه کېږي د یو کس په کور شل په یو کور کې ور باندې ژاړو په بل کور کې په لسو کسانو ژاړو نو په کار ده چې ټول په یو ټک مړه شو صحیح د جنګ نشو کولی کمزور یو بېوسه یو د جنګ توان نه لرو یو مضبوط لا عمل جوړ کړئ راووځئ تر هغه مه ځئ تر هغه یو ځای اسلام آباد یې ورته بلاک کړئ د اټک پل بند کړئ د ډي آی خان پل بند کړئ د پنجاب سره چې څومره کاروباري لارې دي دا وتړئ احتجاجاً دا ورته ووایئ چې بای موږ ته اټل فیصله پکار ده موږ ته یې راسپینه کړه ستا د ظلم جبر نه زما وزیرستانیان خوست ته کډوال شول هلته دې هم پرې نه ښول هلته دې هم ورباندې بمبارونه وکړل هلته دې هم په وینو ولمبول هلته دې هم ذلیل او برباد کړل چیرې لاړ شو درنه یعنی موږ چیرې لاړ شو ولې مو نه پرېږدې کوم بد مو در سره کړي دي کوم ظلم جبر مو در سره کړی دی دا د پاکستان د پنجابي استعمار پالیسي پاتې شوې ده چې هر چېرته د بې شرمي کړې ده هر چېرته دی ذلیل شوی دی هغه یې زموږ د پښتنو په وینو پټه کړې ده او د 21 فروری چې په بنګال یونیورسټي کې کوم جبر ظلم د کړی و هغه یې دلته په شبقدر کې زموږ په پښتنو اف سي باندې دماکه وکړه هغه ظلم جبر شرم یې دلته زموږ په پښتنو پټولو نن د ازادۍ د لار لار شو د آزاد پښتونستان بنسټګر ای پی پاکی راجي میرزا علي خان ورځ لمنځله کې دا د هغه تلین وو د هغه د هېرولو دپاره یې نور وزیرستانیان په وینو ولمبول چې د خلکو مخ د حاجي صاحب میرزا علي خان له تلین نه راواړوي داسې په 1971 په بنګال کې چې کله د 16 دسمبر د آرمي سکول دلته چې واقعه وشوه په هغه وخت د دوی د فوج 93,000 پتلونونه په بنګال کې پاتې وو هغه شرم یې دلته د پښتنو د میندو زامنې په وینو سره په سکول کې ولمبول هغه شرم یې په هغه باندې ورکړو داسې ټولې واقعې چې راواخلئ چې هر چېرته پنجابي استعمار شرمېدلی دی یا یې د ظلم جبر غرونه په انسانانو رانړولي دي هغه شرمونه او هغه ظلمونه اوس زموږ په وژنه او په بربادول باندې پټوي زه تاسو ته وایم وزیرستانیانو دا تېرو ورځو زموږ د عمران خان په حکومت پورته کېدو چې خان صاحب یې ولې له اقتدار راخواکو خان صاحب ستا سره څه کړي دي خان صاحب ستا ټول ولسونه په وینو در لمبېدل د ټارګېټ کیلینګ واقعیتونه هره ورځ کېدل ولس دې بربادېدو خان صاحب هېڅ نه دي ورباندې ویلي مونږ اول خان صاحب ته خپلې مطالبې کښې شوې چې عمران خان دا زموږ مطالبې دي غل کولی شي نه شوي غل کولی دا اوس چې په اقتدار راغی دا خو هغه شهباز شریف ته چې د کشمیر کیسه کېدله شهباز شریف را ولاړ شو ویې ویل چې تر هغه د په افغانستان کې د وینې تویول نه بند کېږي چې تر څو موږ ته کشمیر را آزاد کړلی شوی نه وي د دې خلکو نه خو بیخي د خیر توقع نه ده په کار چې دا څوک ورسره دي او څوک ورباندې نازېږي څوک ورنه د خیر توقع لري په دوی خو د لعنت الله علیه وي په دوی خو د بیخي لعنت وي چې د شهباز شریف او د نورو پنجابي رجمنټانو نه د خیر تمه لري موږ دا وایو په لحاظ د خدای پښتنو او بالخصوص زموږ وزیرستاني ولس یا دا نور ولسونه د تاسې یعنې ستاسې خویندې در په در دي تاسې غرق برباد یئ تر هر چا زیات ځپل شوي ځورېدلي یئ دا چې په خلکو پسې زنده‌باد او مرده‌باد ویئ د پښتنو له مشرانو مې هم دغه خواست دی د پښتنو مشرانو مونږ ته یوه تګلاره پکار ده په گپ وقت نہ تیرے گی پتے وقت نہ تیرے گی بھائی جان میں مذمت کرتا ہوں بہت ظلم ہو چکا ہے یہ مذمت تو میں بھی کرتا ہوں آپ سے زیادہ لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی 6,000 لوگ مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں میں بہت مذمت کرتا ہوں فوج نے بہت ظلم کیا ہے ادھر بمبارے کیوں کیے عام لوگوں پہ میں بہت مذمت کرتا ہوں بس خلاص شو چپ پښتو په یو کم ډېر ظلم جبر پنجابي فوج کړی دی په عام وزیرستانیانو یې ظلم کړی دی ډېر زیاتی شوی دی دا نه و په کار د دې تحقیقات وشي بس ختمه انګریزي
او په عربي به یې وکم، په ټولو ژبو کې به یې مذمت وکم. بس خلاص نه یار په مذمت نه کېږي. وایي د بغاوت په اخري رکعت یم په مذمت ستړی یم، ستړي یو په مذمت. سړی یو لار درنه غواړو د پښتنو مشرانو، یا زمونږ په نوم سیاست ما کوئ، په لحاظ د خدای کښېنئ، په لحاظ د خدای نور د افغانیت د پښتونوالۍ دعوې پرېږدئ، په لحاظ د خدای نور د زمونږ د ولس په وینو او د زمونږ د ولس په اندامونو په وجودونو سیاست ما کوئ. یاره ووځئ، دا ولس لاره غواړي، دا ولس یو داسې فیصله غواړي چې نور د دوی سرونه مالونه محفوظ شي، وزارتونه چوکۍ نه غواړو، حکومت نه غواړو، هېڅ نه غواړو. بیخي موږ یو بل